د طالبانو حکومت ټي ټي پي ته خبرداری ورکړې چې افغان خاوره د پاکستان خلاف ونه کاروي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پاکستاني رسنۍ په دې وروستیو کې کابل ته د دغه هیواد د دیني عالمانو د تللي پلاوي د یو غړي له خولې وایي. د طالبانو حکومت مشرتابه د پاکستاني طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړې چې افغان خاوره دې د پاکستان پر ضد نه کاروي. جیو نیوز تلویزیون د دغه سفر تنظیمونکي او پاکستان کې د مذهبي څېړنو د نړیوالې شورا په نوم د بنسټ د مشر اسرار مدني له قوله ریپورټ ورکړی چې طالب چارواکي کابل ته ورغلي پلاوي ته ویلي چې یو میاشت وړاندې د پاکستاني طالبانو مشران راغوښتي او افغانستان له خاورې پاکستان کې د بریدونو په اړه خبرداری ورکړی دی. په ریپورټ کې نوموړي له خولې ادعا شوې چې طالب چارواکي ورته ویلي شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستاني طالبانو مشرانو مفتي نورولي مسعود، حافظ ګل بهادر او نورو سره د دوی د چارسنبالي لومړی وزیر ملا یعقوب احسن اخوند او نورو په ګډون ناسته شوې او دا چې په دې ناسته کې د ټي ټي پي مشرانو ته په ډاګه ویل شوي چې په پاکستان کې د دوی بریدونو له امله د پاکستان له حکومت او خلکو سره د افغانستان اړیکې زیانمن شوي دي. بي بي سي هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولري، خو د ریپورټ تر چمتو کېدو پورې په دې اړه ځواب ترلاسه نه کړ.